تصویر صاحب مو سره نظم ده عنوان لري یاران او یاران موضوع لري. نن یو ملګری د سفر رانه تپوس کولو د بل وطن یې د اختر رانه تپوس کولو خو یې د دلته مازدیګر رانه تپوس کولو. ما ورته ویل ای کلیواله او صدا ملګریا لږ راته غوږ شه او زما واوره کیسه ملګریا سفر دې ورک شي اوف سفر مه یادوه ملګریا. ته مازدیګر یادوې دلته اړ شپه هم نشته شپه ځکه نشته چې ټول کار دی بس د ما هم نشته نور د پردیس او د سفر مې اراده هم نشته زړه مې درې کېږي خو درتلو ته وسیله هم نشته ډېر مصروفیات تې ربطوله هېڅ مقام نشته ګنې ډېر زیات راته یادېږي ټول له کلي یاران والله که خیر مې وي زما ښاغلي یاران ما ته د هر چا نه دي ګران او نازولي یاران ما دي په غم او په خوښي کې ازمایلي یاران راته په سخته کې مدام دي ودرېدلي یاران ځکه مدام مې په شعرونو کې ستایلي یاران ما په هر حال او په هر ځای کې دي ساتلي یاران شکر دې شکر اوس مې دلته هم موندلي یاران او د مجبورۍ نه د وطن وړه یاران پاتې دي یاران خو څه چې کور او کلی او خپلوان پاتې دي مور او پلار پاتې رونه پاتې ماشومان پاتې دي لا مو په میانځ کې 100 کالونه د هجران پاتې دي او ډېر مسافر دلته د کلي په ارمان پاتې دي لا شرطونه د سرو شونډو د پیزوان پاتې دي ستم وخلي دي تڼۍ ګریوان پاتې دي مسافري کې تا نه خود چې د خپل ځان پاتې دي او زما قسمت کې همیشه به مزدوري هم نه وي الله به راولي وخت تل به غریبي هم نه وي چې غریبي نه وي نو بیا مسافري هم نه وي مسافري چې نه وي بیا به جدایي هم نه وي چې تنهایي نه وي نو ګرانه وختري هم نه وي چې وختري ښه وي فریاد او اسویلي هم نه وي چې اسویلي نه وي غمونه په زړګي هم نه وي او تقسینه بیا به مې غمجنه شاعري هم نه وي. څنګه تاسو مخکې ظهیر صاحب وي اوس چې کوم نه عطا صاحب د یو غزل کمزوره هم دی وایي چې زړه مې خوري د ستا غمونه سړی خور دی ترنم نه راځي زړه مې خوري د ستا غمونه سړی خور دی لیونی شوم ستا یادونه سړی خور دی او ویل یې ځه مخ نه مې لر شه چې رانه شې دغه سخت جوابونه سړی خور دی او ستا د زلفو خوشبویي یې ماله راوړه دا د عشق تازه بدونه سړی خور دی او لکه پاڼې د ګلاب داسې ښکارېږي ستا د سرو شونډو سرونه سړی خور دی او راته ویې ویل ویې خندل لاړه ډېر مې خوښ دي ستا شعرونه سړی خور دی او ما تحسین ته داسې نیغ نیغ چې راګوري ستا د سترګو عادتونه سړی خور دی